السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږي. ملګرو نن راغلو لاهور ته او په لاهور کې بیا راغلو د لاهوري صاحب مرکز ته، احمد علي لاهوري صاحب. دا الله تعالی په نصیب کړ زموږ دا زیارت کول د دې جومات. نو ماشاءالله لاهوري صاحب چې وو دیو چې خپل د عمر علما یې دیو قصې کوي. یوه قصه یې دا ده چې دیو دارالعلوم کې سبق ویلی دیوبند کې. نو هلته د کلي چې کوم دلته ورته چودري وي هلته وډیره ورته وي. نو هغه وخت کې هغه راغی، هغه وخت کې به طالبانو ته خلکو د خپلې لورګانې ورکولې. نو هغه قصه کوي وایي زه راغلم دیوبند ته، هلته چې راغلم کسان ډېر ناست وو هلکان. نو زه هم وایي ناست وم، زمونږ محتمم چې کوم یهودو مدرسې هغې وایي هغه کس ورته وویلې چې داسې کس په کار دی چې زه لور ورته ورکړم. نو هغې ورته وویلې چې کس شته دی. نو چې کله هغه لاړ لاهوري صاحب ته یې وویلې چې داسې قصه به انشاءالله مختصره کړو. هغې ورته وویلې چې دا داسې رشته راغلې ده. نو لاهوري صاحب هم ورته وویلې چې ما سره خو شی نشته دی، یو کمیس ته یو پرتوګ دی، بس دې نه علاوه هېڅ شی نه لرم. نو هغه ورته ویلې محتمم چې پروا نه کوي. نو دا خبره همداسې تېرېدله. هغه بیا راغی هغه کس، خلاصه دا چې هغې ورته ورکړله دا خپله لور چې کله ورکړله ورته، نو لاهوري صاحب چې خپل کور ته بوتله کله، نو هغه وخت کې صرف یو تن جوړې لیدې وه، یو د ښځه وه، بس نور ورسره هېڅ شی نه و. نو کله چې دا جلۍ خپل پلار کره لاړله، بیا پلار ته پوښتنه وکړله، هغه ډېر مالداره و. ویلې لورې څنګه وخت دې تېرېږي د خاوند سره دی؟ نو ورته ویې ویلې چې داسې وخت چې دا څو ورځې ما هلته تېرې کړي دي یا څو میاشتې، په ټول عمر کې ما داسې وخت نه و لیدلی. دا د اولیاو دا برکات دي. نو هغې وخت کې زنانه او مردانه چې وو هغه ماشاءالله داسې خوندور خلک وو. نو الله تعالی دې په موږ او تاسو مو رحمېږي. د دې ځای د برکته الله تعالی دې موږ ته هم هدایت وکړي.